داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړو. په هغه خبرو کې دوستانو زمانه یو خبره غیر شعوري او غیر ارادي او د احساساتو د وجې نه زما د خولې نه وته چې ما زرڅانګې بیبي یاده کړه چې د زرڅانګې پیداوار یې. نو زه د هغې د زرڅانګې بیبي نه ډېره زیاته بخښنه غواړم او د هغه د علاقمندانو نه م غواړم. زرڅانګې بیبي زموږ د پښتو ژبې د موسیقي ستره هستي ده او دې پښتو ژبې ته ډېر زیات خدمت کړی دی او زه ترېنه خدای شته دی ډېره زیاته بخښنه غواړم. دا زما نه سهوه وشو، زما د خبره غیر شعوري او ارادي د خولې نه مې وتلې ده. او د هغې په خوا کې ما ویل دی چې دغه سرباز چې نن جغرافیه ساتي زما د ده سره زه 1 میلیون جمهوریتیان نه برابره. ما هغه جمهوریتیان یاد کړي دي چې هغه خاینین وو، هغه جاسوسان وو، هغه صرف د پیسو وږي وو، هغه د خدمت خلک نه وو. ما هغه خلک یاد کړي دي لکه دا نن چې د هغه جمهوریت د برکته راغلي دي په اروپا، امریکا او استرالیا او کاناډا کې اوسېږي او یې شنو ژوند دی. ولته هم بس بلډینګ یې ځان ته جوړې کړې و، په لنډکوزر او هلیکوپټرو کې چکرې وهلې او په ارګ کې ګرځېدل که نه. نو ما هغه یاد کړي، هغه خاینین چې هلته هم د جمهوریت خپې وهلې. نو په دې اساس باندې زه د هغه باعزته او باتعلیم او وطن دوسته جمهوریتانو نه هم بخښنه غواړم. ما هغوی نه دي یاد کړي، خو ما دغسې غله یاد کړي دي چې پرونه پورې هم د وطن او د ملت خپې وهلې او نن هم دغه دلته په اروپا او په خارجي مملکتونو کې ناستې د وطن د بربادۍ دپاره لستوړي رانغښتې او دغه کوي بې ځایه تبلیغات کوي او په هېڅ څه قناعت نه کوي. قناعت نه کوي چې یاره دغه زه غلط یم، انتقاد پذیره نه دي، پیشنهاد پذیره نه دي. په هر صورت دوستانو خبرې رانه اوږدېږي. که دغه نن فعلي حکومت دی، ما تاسو ته هلته هم ویلي، اوس هم درته وایم چې زه ګوره طالب پلوی نه یم، نه مجاهد پلوی یم، نه طالب پلوی یم. زه په دې شیانو کې نه یم. زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت عسکر وم او یم به. نو په دې اساس باندې دوستانو بیا چې څوک زما د هیواد د جغرافیې نه دفاع کوي، ما دا ویلې زه د هغه غلام یم. زما د وطن نه دفاع کوي، زه د هغه غلام یم. نو دوستانو دا خبره چې ما کړې وه چې ولې مولوي صاحب یا دغه ټپه ما د ملالې